سلامونه ملګرو. سید قیوم سواتی صاحب مرکه کړې د دا غزوان سره چې زیت الرحمن یا زینت الرحمن نوم دی او فکر کوم د جنوبي ازلاو دی او د پاکستان تحریک انصاف ورکړ دی او ځان د بجلی د ستن نه راګزارلی و. نو هغه ویډیو ډېره زیاته وایرل ده. زه پکې درې څلور ملګرو منشن کړم که څه چې دا ویډیو یو هفته دوه درې مخکې ما کتلې وه او دا ډېر سټوپټ کار دی او دا اکثر و بیشتر موږ غوندې پسمانده د بیکاره ذهن د خراب ذهن غریب خلک یعنی چې زمونږ یوټیلیټي اړو شته نه لکه د یو جنس غوندې زمونږ د یو پروډکټ غوندې زمونږ څه استعمال نشته نو موږ په سیاست کې بیا داسې ځان قربانو. په سیاست کې زه په سیاست کې په نظریاتو باندې د قربانۍ ورکولو قایل یم، د جسماني قربانۍ ورکولو. هغې وجه ده دا جدید معاشرت دی. زه سیاست کوم دی دپاره چې زما ژوند ښه شي، زما د راتلونکي نسل ژوند ښه شي او په مهذب انداز کې سیاست د مکالمې او د ډایلاګ نوم دی. او بیا دا کومه قرباني ده لکه زه ستن ته وختم نو دا د خان صاحب بچ کول شو، لکه خان صاحب 3 ډزه لګېدلې او 4 ډزه لګېدلې. موږ په هغې باندې ټول خفه وو. خان صاحب یو مشر دی، خان صاحب د ملک ایکس پرایم منسټر دی، قابل احترام دی. ستا به ورسره د فکر د نظر اختلافي هغه په خپل ځای باندې زما به ورسره هغه په خپل ځای باندې خو د هغه ژوند هغه شخصیت یو هر انسان چې دی نو هغه قیمتي دی. بیا خان صاحب ظاهر خبره د پرومیننټ کس دی نو د هغه ژوند ډېر زیات قیمتي دی. خو لکه د دې د خان صاحب ته کم خیر رسي چې یو زه د بجلۍ ستن ته وخېږم زینت الرحمن دی که زینت الرحمن دی، د شکل نه پته لګي چې زما غوندې عاجز حقیر فقیر سړی دی، دا ورور هغه شکل یم. یعنی د شکل په بنیاد فیصلې کول لکه موږ له فکار نه دي، خو مطلب دا چې زموږ د غریبو خلکو فتح لګي، زموږ هغه د جسمانی ساخت نه، زموږ د خوراک د غذایت، زموږ د شکل صورت نه، زموږ د مخ د قطو نه پته لګي، زموږ د دې زګونو د تور زخو نه پته لګي چې موږ د وینې د کمی ښکاري، موږ د میل نیوټریشن ښکاري، لکه موږ پیژندې کېږو. زما مطلب صرف او صرف دا دی شکل په بنیاد چې زه خبره کوم نو ډېر د لرې نه پیژندې کېږي چې دا خوار عاجز خوار پیړک کس دی زما غوندې او لکه خان له قرباني ورکوي. خان 3 ډزه لګېدلی، ما ځکه ځان قرباني کړه چې خان 3 ډزه لګېدلی. سو وټ ته څه کولی شي؟ لکه د بجلۍ د ستن نظر ادانګه منو دې سره خان صاحب کم الکتریفاید کېږي، یعنی هغه ته سټلیفیټک غوندې خیر رسي یا هغه په دې باندې صحت یاب کېږي، یا دا کوم عمل دی چې تی کې یا عاملان چې کوم عمل کوي که نه په اور کې تېرېدل دي محبوب به دي ښه شي او په درمسال کې خټې وکړه او په جومات کې چونه وکړه. یعنی یو عمل یې زه سړی وایي تعویز دی یا څه عمل دی، جادویي عمل دی. څوک سرونه پیدا کوي، څوک په سرونو کې ګوري، څوک د کږې هغه څیز ګوري، څوک د ګیدړ سنګو پسې ګرځي. نو هغه هم یو عمل دی، یو څه جسټیفاید هغه هم نه دی، فضول او سپک کار دی او څه ایریشنل کار دی، څه حقیقت او څه شیز پکې نشته شاته میتالوجي دا خلک یقین کوي. خو بیا هم زه سړی او څه ناسه جسټیفیکیشن په دې چې زه دا کېږي معاشره کې. خو د بجلۍ د ستن د رادانګل سره اوس ستا څومه ده، یا د خان صاحب ته یا پاکستان تحریک انصاف ته یا سیاست ته یا نظریاتو ته یا ستا فکر ته یا ستا منشور ته کم خیر رسي؟ نو په ژوند یې خوشحاله یو. خو لکه دا چې ټول عمر دا موږ له دا احساس پکار دی چې دا سیاستونه موږ دې لپاره کوو چې زموږ راتلونکی وخت ښه شي، زموږ نسلونه ښه شي، زموږ ژوند ښه شي. دلته بیا بنیادي سوال چې کوم دی سیاست چې کله زه وایم چې زموږ ژوند ښه شي نو دا ژوند ټکې په انورټډ کامو کې بند دی، دا دواړه دا په قوسینو کې بند دی. د ژوند دپاره موږ دا سیاست کوو، د ښه ژوند دپاره موږ دا سیاست کوو. نو چې زه د بجلۍ د ستن نه ځان راګزارم یا زه په چا ځان وژنم یا زه خودکش کوم په خلکو باندې یا زه بر نه حق ځان ته زیان رسوم، د چا په مینه کې د چا په یارۍ دوستۍ کې دا لیلا مجنون دا قیسې میسې خلک په یارۍ دوستۍ کې هم کوي. زه که چا سره مینه کوم نو د ژوند دپاره یې کوم. زه ژوندی کس یم، زه صحتمند یم، زه به جذباتي طور جنسي طور زه به نفسیاتي طور صحتمند یم، زه به مینه کوم. دا انساني مینه ده، د مجاز چې څه مینه نو هغه د دې لپاره کېږي چې زما به ژوند وي. نو چې زه ځان په عشق او په مینه کې په یارۍ کې په دوستۍ کې لکه یا په جینۍ او یا په هلک او دا ماسې فضول او سټوپټ کار دی او د سیاست لپاره بیا د هغې نه نور سټوپټ کار دی. یعنی ژوند ځان ته زیان رسول انتهایي غیر شرعي، غیر اخلاقي، غیر قانوني او سړی نشي ویلی چې داسې خلکو له مرګ پکار دی. خاص کم و جهان پاک خو نه، بهرحال ناپوهي ده او دا زموږ په معاشره کې ډېره زیاته سیوا ده او د دې نه بیا خلک غلطه استفاده کوي. او ځکه موږ سیاسي خلک غلط استعمالوي چې هغې ته زموږ د جذباتي کیفیت پته وي، زموږ د دې نفسیاتي حالت ورته معلوم دی چې وی کم ډای هارډ فین. لکه موږ بس فوري د خلکو شیدایان کېږو، موږ د خلکو باندې عاشقان کېږو، په خلکو باندې مین کېږو، په لیډر باندې د مینتوب او د کریزما څه خبره نشته یا کریزما نه نیم متاثره. ستا منشور دی 1 جمع 1 2 او 2 جمع 2 4 ته 2 جمع 2 5 زه د صدر کې اتفاق نه کوم په 1 جمع 1 2 کې سره کوم د سیټ په دې نه خو په کې نشته. دا ټیک ټاک د ریشنل په بنیاد باندې 50 ور پسې کېدل دي، 50 پسې نور پسې کېدل دي، 50 پسې لږ ور پسې کېدل دي، 50 پسې ډېر ور پسې کېدل دي. نو خپل ژوند قرباني کول، خپل ځان قرباني کول، خپل وخت قرباني کول، خپل پیسې قرباني کول په داسې یو مقصد کې چې هغه
لا حاصل یا فروټلیس یا نسبت جوړیږي. نو سید قیوم سواتي صاحب دغه انټرویو کړل چې د پنډۍ اسلام آباد کې هسپتال کې غزوان پروت دی د بجلی د ستن دی را دانګل. ته د سوچ کوچ لکه سره د بجلی ستن تخیږي او صرف دا چې زه خلکو ته ځا ثابته کړم چې زما د خان صاحب سره مینه ده. نو لکه سو وټ لکه د دې نه خان صاحب ته کوم خیر رسي، تحریک انصاف ته، سیاست ته، خلکو ته څه خیر رسي. لکه اوس زه قرباني ورکوم ما نه پرس کو پارټي چنده وغواړي سل په ځای 200 ورکم اټس اوکې، دا عام نارمل خبره ده. ځکه زما به یو لارجر کاز به زما یو عظیم مقصد به زما ذهن کې، یو نوبل کاز به زما ذهن کې، زه به جماعت کې ورکوم، زه به خیریه ادارې ته ورکوم، زما په ذهن کې به خبرې او د هغې اثر به هم وي. خو د دې خبرې کم اثر دی. ما ایون ما په یخو بوم ولامبل څو لکه معمولی غوندې قرباني ده، خو لکه دې نه څه جوړېږي نه. بیا زه ځان وجنم زه هغه نو لکه دې تاسو سوچ کوئ چې موږ څومره لیوني او د دې لیونتوب له زمونږ خلک پیدا اوچتوي او اکثر و بیشتر ګورې په دې چکرو کې د عشق او د کریزما او د دې ډای هارډ فین کلب او د دې کلټ د نفسیات چې کوم دي نو په دې کې موږ اکثر غریب خلک چې هغه د خوراک د کمی او د نشوالي اکثر ښکاري ذخیره باندې ناختیلي او کله را باندې تیر سری راغلي د ډېر بد خوراکۍ د لاسه یا کم خوراکۍ د لاسه یا قوتي جوړ شي په مخونو کې. دغه خلک بیا اکثر او بیشتر لګیا یو قرباني ورکوي. نو موږ له لږه د سړي زامن جوړېدل پکار دی. موږ پکار ده چې موږ د سړي زامن شو، راتلونکي نسلونو دپاره د خپل کور والاو دپاره دونه عذاب ونه ګورو چې هغو ته تکلیف وي یا موږ ته هم تکلیف وي. زموږ سره ټوله معاشره زورېږي. یعنې یو ژوند د لاسه تله مطلب زه اوس انسان چې څنګه یو یخته خیږي نو څومره فکر یې ورسره چې یاره زما یخته خیږي. یعنې موږ د هغې دپاره څونه میډیکیشنز کوو، څومره حکیمان او عطایان او ډاکټران او چې څونه امکان لري هغه موږ د خپل یخته د بچ کولو دپاره هر سړی په واشروم کې یخته شماري، تقریبا آلموسټ شماري دغه د ځوانۍ په یو وخت کې چې ډېر خو نه خیږي او که ډېر خیږي نو بیا میډیکیشن کې ریمیډي پوري. نو په ځان مینېدل پکار دي په دې معنا چې ښه بنده ښه ژوند وکړي او د خپلو خلکو دپاره، د خپل ځان دپاره، د خپل راتلونکي دپاره، د خپلو بچو دپاره، د خپل ګرد و پیش کې د ځان په شانو خلکو چې هغه زما په شان ژبه وي د هغوی دپاره، هغه زما په شان عقیده لري د هغې دپاره، هغه زما په شان خړپړ خلک دي د هغې دپاره سړی ژوند وکړي. خو دا باله کېږي چې لږ موږ د سړي زامن شو، د ژوند قدر را سره پیدا شي او سیاست موږ وپېژنو چې سیاست څه ده، مذهبي عقیدت او څه داسې شیز نه دی، بس دا خو یو نظریه ده او زه منشور دی نن پې عمل کوي ورسره یم سبا پې نه کوي. زه ترې برات اعلان کوم، زه ترې خپلې لارې جدا کوم، آی پاټ مای ویز، زه په بله لار ځم هغه په بله لار ځي، دیټس اټ. د دې نه اخوا په سیاست کې بنده څه وکتی شي چې او دغه اقدام د عزیز الرحمن نو ښه ده چې خدای ژوند ورکړی دی. که څه چې د ځینې خلکو پې د دې متضادم کمنټس و، یعنې زما د دې رای مختلف څه زه یم ښه ده چې خدای ژوند ورکړی. داسې خلک ما کمنټ سید قیوم په هغه ویډیو باندې وکاته، خلک یعنې ادروایز هم سوچ کوي چې یاره بس خس کم و جهان پاک. نو خلک هم بیا مجبور شي چې داسې یو ریاکشن درکړي، یو استهزایه غوندې یا داسې یو سرکیسټک غوندې کمنټس در باندې پاس کړي، ځکه چې په خپله ستا سره د خپل ژوند د اهمیت او ارزښت نشته او ته لیونی هم نه به ظاهره ښکاري چې لیونی هم نه دی. خبرې اترې کوي، خان صاحب مې تپوس ته راشي، پلانې مې ته راشي او دا دی چې چا ایم پي ایم دی د اوسه پورې تپوس هم نه دی کړی، یو څو ورکران یې خواله ورغلي. نو دا لوی شرم دی د دپاره او د دغسې قسم خلکو دپاره هغه چې په هر جومات کې زه یو ځل بیا د لیټ می کلیریفای اټ چې دا یو ځل بیا وضاحت کوم چې صرف د هغه پارټۍ خبره نه کوم، دا د هرې پارټۍ، پیپلز پارټي، د نیشنل پارټي، د مسلم لیگ دی، وټ ایور هر څوک چې دی د هغه ټولو ورکرانو دپاره بهرحال دا یو زده کړه ده. خو زده کړې بس خو بهرحال څوک چې بجلی ستن ته خیږي او رادانګي هغه دې مان فرینډ کړي.